ويذكر عن جابر بخاری سے وہی د جابر نه دا نقل کولې شي د جابر دا روایت په سی ابو داود کې ده او معلق په سی بخاری کې ده اگر روایت دا ده رونو چې نبی رسول الله د یو جنگ نه واپس شو پلار کې یو ځای کې پړاو اچاو نو ملګرو ته و فرمایل چې یو څو ملګری زمنګ څوکیداری وکړي سکیورټي وکړي راته نو یو انصاری او یو مهاجر دا دو کسان به څوکیداری باندې مامور شو د یو کس عباد بن بشر نومو او د بل اسید بن حزیر نومو رضی الله عنهما پدې کې د دوه ملګرو خپل صلاح وکړ چې دا شپه سم را باندې شوګیر ده ځکه موږ سکیورټي والایو نو دوه نه کینو یو ملګری و دکیګو یو ملګری به سکیورټي کو یخ بيو دوه نه و دکیګو دوه نه کینو هم نه کېده چې دوه په یو ځای بیا خو براشي او نبی اسلام او قافله د جهاد ټوله ودشوا په دې منځ کې دا یو ملګری ودشو او دا بل ملګری سکیورټي د کېناس انتظار تا ځان سره دا صلاح وکړي ټوله شپه سي ولي کې نمرازه چې زې 100 رکعات منځو کې او د سيوکو او په مانځه ودرېد په دې منځ کې دشمن راغ شپې تیار کې ولید چې یو سړی ولاړ دی خواته هیڅ څوک نشته ری یوازې سړی ولاړ دی هغه ځین هغه بیډز وکړ نو غشه بدن کې خخ شو بیا د بدن نو ویسته گزارې ک او مونږ دغه شان جاری ساته یو څو منټه پس هغه به دویم ډز وکړ چې دویم ډز وکړ غشه به کې نه نوت بیا ویسته د بدن گزارې ک مونږ جاری ساته یو څو منټه پس به دریم ډز وکړ دریم ډز نو رسته د ځان سره تصور وکړ چې کې دې شه د وینې را نه لاړ شي ډېر او زمړ شم او پیغمبر ودته او دشمن باغه حمله ونکي نو د منظر سلام نو رسته غملګری رايخ چې تر رايخ اشاره باندې ډز وکړ هغه رايخ چې رايخ شدا په وینو کې بالکل لټ پیتو و تزاول نه رايخ ولم په اول ډز سره و ما من شروع کړو په منځ کې ډیره مزه او بعض روایتونو کې راځي سورۃ الکهف مې لوستو دا ډیره مزه او نمازه کا سلام نشو ګرځولې اوس مې ځکه سلام وګرځاو چې ما کې دې شمړ شم بده وینه کې او تا خبر کم دې د پاره چې دواړه را بیدار شو که زمړ شم نو ته بیدار پیغمبر باندې څوک حمله ونه کی ځکه موږ دا غي څوکیداران یو دا حدیث سنن ابو داود کې د مشهور روایت ده امام بخاری معلق په صحیح البخاری کې 34 نمبر باب کې راوړی دی او دا په غزوه د ذات الرقاع کې ده امام بخاری وی ويذكر عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذات الرقاع فرمى رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته سړی نو وینه روانه او د درې ډزه لګېدلو او خپل منځ جاری وساته او منځ اخر ته ورساو او سحر له نبی سم خبرو زکه دغه څوکیدارانو غمتي خبرو چې زما په څوکیدار بیګا چاډزي کړی دي او نبی اسلام د سحر کې امر ونه کو چې ستا په وینه باندې او د سما چې د مخفل دوباره او کدا یو ته ونوول نو دا ظاهر دلیل چې امام بخاری وای نور ائمه وای چې بدن وینه د دوه لارو نه علاوه د بل هل زینه چې وینه وتله بدی او دسنه ماتيږي بیا بخاری سے وای وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم څومره مسلمانان چې د صحابه په دور کې اکثر مسلمانان چې دا زخمیان ځکه صحابه په زمانه کې جهادونه ډیرو دا وسنه یک میټین ګولې نه وي دا پلستر او دا پټای نه وي د زمانه کې چې کوم زخمونه وچیږي هغه قسم دوايان نه وي په هفتو به زخم نوینه بيدله په هفتو چې سړی به حرکت کوي د زخم نه بوینه را روانه او د زخمونو باوجود به خلکو جماعت کې منځونه کول ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم دا اثر به صحیح بخاری کې ده سره د زخمونو چې به زخمونو به چوټو په جماعتونو کې به ولاړو په خیمو کې به ولاړو منځونه به کول وقال طاووس التابعي ده ومحمد بن علي وعطاء اهل الحجاز ليس في الدم اذون باوين وترك او دس نشته ده بيوي وعثر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ده ابن عمر په مخ باندې وړي نه کوي ودانې وي هغه به دې نه چوړې کړې دا غینه بوینه راوته زړی وبته راوته ولم يتوضا دس به نه کو دا غي سره به منځ کاو وبزق ابن ابي اوفى دما عبد الله بن ابي اوفى ولټي وکړو په ولټو کې د وینې خطرې لاړې فمزا في صلاتي خپل منځ جاری ساتو او دس دوباره نه کړي
وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه غسل الا غسل محاجمه. یو سړی ښکر ولګي د ښکر د وتو سره ډیره وینه وځي، تقریبا ډیرو ملګرو ښکر لګولی دی، حجامه چې ورته وایي. په دې سره د سړي نه نیم کیلو نه زیاته وینه وځي، چې ډیر ښکر یې څوک ولګي ډیرې حجامې نو زیاته وینه ترې وځي. وی عمر رضی الله عنه د تمام صحابو به چې کوم ځای کې ښکر ولګاو نو هغه کوم زخم چې هغه زخم به وینځه، لیکن ټول اودس به دوباره د سر نه کاو. دا لس آثار دي، دا ټول د صحیح البخاری نه ماول 34 نمبر باب کې دي، صحیح بخاری اول جلد کې دي. نو دا بدی خبره دلایل قاطعه دي چې د دوه لارو نه کوم شی ووت په دې اودس ماتېږي. باقي چې د بدن د هر ځای نه څه څیزو دي په دې باندې اودس نه ماتېږي. دا د کتاب او د سنت فیصله ده. د وینې مسله ان شاء الله تفصیلی ته بیانوم، کدی جمعه کې پوره نشوه، بل جمعه کې ان شاء الله غ دلایل هم بیانوم چې کوم خلک د وینې اودس مات وي. او په دې کې تقریبا 9 روایتونه نورم راغلي چې د وینې په وتو باندې اودس نه ماتېږي. د دوه لارو نه چې وینه ووتله اودس ماتېږي، د غټ اودس ماتې او د تش اودس ماتې د لار نه. باقي چې د بدن د هر ځای نه وینه ووتله، که ډیره او که لږه وه، په دې باندې اودس نه ماتېږي. که دا د غاښ نه وځي او که دا د ملا نه ځي او که دا د خپې نه وځي او که د غوږ نه لاړه او که د سر نه لاړه، په دې باندې قرآن او حدیث کې اودس نه ماتېږي.